مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف میگویند که پس از نهایی شدن حسابهای مالی حج امسال، پولهای باقی مانده هزینه‌های حج دوباره به حاجیان افغان پرداخت خواهد شد. د ارشاد حج او اوقاف وزارت ډیر احتیاط او د ډیرو کوششونو په نتیجه کې بیا د حجاج کرامو د هغو پیسو څخه چې کمې د دوی څخه وصول شوې وي 2,60,000 او 400 افغاني وصول شوې وي د دې څخه د دوی پیسې اضافه شوې. وزیر ارشاد حج و اوقاف میگوید امسال 30,000 شهروند افغان برای ادای حج اعزام شدند و برای هر حاجی مبلغ 266,400 افغانی به عنوان هزینه تعیین شده بود، اما بر اساس محاسبات نهایی مالی هزینه واقعی هر حاجی 263,177 افغانی بوده است. به گفته او 3,223 افغانی باقی مانده به هر حاجی دوباره پرداخت خواهد شد. د حاجیانو له مجموعه را جمع شوو پیسو څخه 4 میلیونه 15,614 افغانۍ اعشاریه 40 پوله پاتې دي. دا مجموعه چې د ارشاد حج او اوقاف وزارت له دقیق محاسبې وروسته د فی تن حاجي لپاره 3,200 او 22 افغانۍ اعشاریه 22 پوله بیرته ورکول کیږي. مسئولان میگوید تلاش دارند در سالهای آینده هزینه‌های حج برای حاجیان افغان را بیشتر کاهش دهند، روند سفرها را مسئول‌تر سازد و خدمات ارائه شده به حاجیان در عربستان سعودی را گسترده‌تر و معیاری‌تر کنند. مسئولین زیاد کوشش او هڅې کوي چې دغه دینی، ملي او مذهبي پروسې لپاره کال په کال نوي نوښتونه او نوي ابتکارات او نوي سهولتونه رامنځته کړي. بر اساس معلومات وزارت ارشاد حج و اوقاف در جریان مراسم حج امسال شمار حاجیان افغانی که جان باخته‌اند در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و تنها 19 حاجی افغان وفات کرده اند. همچنان حاجیانی که با مشکلات صحی روبرو شده بودند به موقع به شفاخانه ها انتقال یافته و خدمات صحی لازم برای آنان ارائه شده است.